دوم شی زموږ په دې علاقه کې چې ډېر رایج دي دوکه کول که شورم والا دي که هر وړوکی دکاندار دی دا هم په دې خپل معامله کې دوکه کوي الا ماشاءالله پر ټولو بدګماني نه کوم خو چې کوم وایم هم د دې د راهنمایي دپاره وایم د دې د اصلاح دپاره وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نبی علیه الصلوة والسلام یو ورځ بازار ته راووتی یو کټه د غنمو پرته ده ډېر خوند یې ورکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم الله رسول صلی الله علیه وسلم کې پوښتنه وکړي دا به څه دي هغه ورته ولټول دي الله رسول صلی الله علیه وسلم نور ګوري چې لاس لاندې کې د ګوت سورونه یې لاندې شو چې شی لاندې کې د اخوا څه خشته غنم راوکړه ول دا چې دا یا رسول الله بله کمې نه رانیسي شو الله رسول صلی الله علیه وسلم من غشنا فلیس منا چې زما امت ته دوکه ورکړه دا زما د امت څخه نه دی تا په 10 روپۍ د امت ته ځان وویست یو شی به 10 روپۍ زیات 1000 روپۍ به ارزانه خرڅېږي در به شي ته په 1000 روپۍ ځان د امت ته باسې ته په 11 ځان د امت ته باسې ته په 1 کیلو شي باندې ځان د امت ته باسې من غشنا فلیس منا دا الله رسول وایي زما په امت کې چې چا زما امتي لره دوکه ورکړل دا سړی زما د امت څه نه دی خلاص دا سړی زما د امت څخه نه دی بل روایت کې بیا راځي ترغیب راخیستې دي من غش المسلمین فلیس من المسلمین چا چې مسلمان ته دوکه ورکړه هغه مسلمان دی نه د مسلمانیت ته وایست ولې موږ په دې کمزورې پیسو باندې خپل آخرت تباه کوو نبي علیه السلام زما پر امت زمانه راغلې یاتی علی الناس زمان زما پر امت باندې زمانه دا روانه ده داسې بنا لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام یو شی لاس راوړي په دې به باک دی نه کوي چې حلال دی که حرام دی بس یې سره ډېروه دا د اخر زمانې علامه ده او دا زموږ په معاشره کې څه نشته آسې زموږ پر دې باندې چې مال ډېر شي پیسه ډېر شي ډالر ډېر شي سرمایه ډېره شي زما په مال او دولت او سرمایه کې زیاتوب راشي که په حلال راځي که په حرام راځي که په درواغ راځي که په دوکه راځي که په هر شي دا د اخر زمانې علامه ور په دې کې ځان مداخله پام ډېر موږ تاسو هر یو دا وایي مولوي صاحب په شکایت باندې په لاس وارې ما ته خلک راغلي په خدای که میا په کور کې بېدیني شته ولا که یا بې لمونځه کس راکستا په خدا که یا بې جماعته کس راکستا ټوله سهار جماعت ته وځو لمونځ په جماعت باندې هم کو هر څه کوو دعا مې نه قبلېږي دا زموږ څه وجه ما ورته وویل مخکې مې اشاره ته وکړه نبي علیه الصلوة والسلام روایت کې راځي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نبي علیه الصلوة والسلام ته یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله ما مستجاب دعوه جوړ کړي مستجاب دعوت څه ته وایي چې هره دعا وکړي الله یې قبول دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا ورته کوي نه څه ورته وایي اول وار دا خبره کوي چې د دعا د قبلېدو دپاره اول شي یا سعد اطيب طعمك مطعمك دوار راغلی خپل خوراک دی پاک د خوراک شان دی پاک حلال که ستا دعا به خپل الله کوي ان الله طيب الله پاک دی او الله پاک جل جلاله لا يقبل الا طيبا پاک شي الله پاک قبلوي پاک شي الله راضي چې ستا بدن ټول پاک لا يدخل الجنه یا لا يدخل الجنه الجسد هغه جسد جنت نه داخليږي چې په حرام باندې واده کړي خېټه کړي غوښه کړي حرام باندې ځات سوی دا جسد الله جنت نه داخلي نمایا کړي مخکې ډنګر اوس پنسو که چیرې دغه پنډوالي دا غوښه دا آواز که دا وینه د حرامو زیاته کړې وه قطعا دا جسد جنت نه